تخار کې یو ځوان د خپل خسل له لوري وژل شوی. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د نورو جزئیاتو لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. تخار کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په ینګي قلعه ولسوالۍ کې یو ځوان د خسل له لوري په چرایي توپک وژل شوی دی. د سرچینو په خبره دا پیښه پنجشنبې د کب په 26مه هغه مهال وشوه چې یاد ځوان د خپلې کوژدنې د لیدو لپاره د دغې ولسوالۍ یو کلي ته تللی و. وژل شوی ځوان عبدالرحیم نومېده او د ینګي قلعه ولسوالۍ اوسېدونکی و. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د تخار اوسېدونکي د کورنۍ تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه اندېښنه ښیي. په ورته وخت کې په کندهار کې د یوې وړې سرګلولې د چاودنې له کبله 4 ماشومان وژل شوي. کندهار کې ځایي امنیتي سرچینې وایي چې دغه ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې وړې ناچاودې مرمۍ د چاودېدو له کبله 4 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی دی. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان آصف حکیمي وویل چې دا پیښه نن جمعه د کب په 20مه سهار شاوخوا 10 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ په ګربي کول سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال وشوه چې ماشومانو پر دغې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې. د یادولو وړ ده چې همدا تېرونې پکتیا کې هم د یوې ناچاودې هاوان مرمۍ د چاودېدلو له کبله 4 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.